چې کم چا په قریبانو کې بدر سره وکړو. د دې دپاره دوې لارې دي. یوه لار دا ده چې ته په خپله د هغې و انتقام و بدلي اخیستل تلي چې راونغاړې، الله تعالی تا او دی سره یله کړي. لیکن که دې چیرې صبر وکړې او ورته کښېنستې او د خپل زړه څه د دا بغض و عناد ویستی، دی دې و الله ته په لاس ورکوي. په خدای قسم الله هغه بدله ځینې اخلي چې د الله د شان مطابق. بیا چې الله څومره درنه بدله لري د هغه سړي څه د هومره درنه بدله اخلي. د ترمذي شریف حدیث دی، من انتصر بعد ظلمه من دعا بعد ظلمه فقد انتصر. چې کم سړي بدر سره وکړو که د شرا ورته وکړله د خپل انتقام واخیستی، شرا بله نه ورته کوي، په بد نظر بله نه ورته ګورې، بده خبره به نه ورته کوي. او چې کله دې دا وکړو دی دې د الله تعالی په لاس ورکوي. بیا الله تعالی د هغې څه بدله ډېره درنه اخلي. د یو بزرګ په باره کې لیکلي دی، یو لیونی دی را روان دی پر لاره باندې، مجذوب انسان دی، سهار دی، باران سوی دی، چابک چابک د چپلۍ څه چې اوبه سره غورځي. یو مالداره سړی دی، هغې پر دې لار باندې را روان دی، د هغې سره بیا زنانه ورسره ده، د ده د چپلۍ اوبه د هغه زنانې پر کپړو وموښتي. هغه سړی چونکې ډېر خشمجن و خشموره دی، برایه دا لیونی دوې څاپېړې ووایي. لیونی په خپل لیونتوب کې روان دی، ګسه ورته کتل لا نه چې چا وولم چا نه وولم. چې ولاړی مخ ته بیا یو الوایي دی، هغې بیا دا فیصله کړې ده چې که سهار سړی اول زما پر دکان راښکاره سو، زه به هغه ته یو څه حلوا ورکوم، د هغې په برکت به زما د دکان د سلاف ډېر شي، سودا به ډېر شي. هلته بیا هغه حلوایي حلوا ورکړه. باران ناسو لی الله جبه نظام دی، هغه مې په ساپیړو وي، دا بیا حلوا راکوي. یا الله زه په هر حال کې راځم. چې لږ ساعت کوي بعد هغه مالداره چې د خپلې زنانې سره کور ته ولاړی، چې کله د بام ته په زینو کې خاطر پر دې بام رایلس دا مزغه یې غوټ مات سو، پر هغه ځای باندې مړ سو. هغه زنانې چیغې کول، په خدای قسم که بل څه دي، هغه د ملنګ څاپېړه ده چې هغه لیونی د په څاپېړو ووایي، د هغې ازار ووایي. خلکو را میدان شو، ملنګو لیونی ونیوی چې دی یو څاپېړه وولې، تا دومره بده شرا ورته وکړله چې د هغه د زندګي ور ختمه کړله. هغه ملنګ ورته وویل په خدای قسم که مې شرا ورته کړې ده، صرف یوه خبره وله، ما د ده و زنانه ته تکلیف ور ورساوی، د هغې په عوض کې ده زه دوې څاپېړې وولم، بس د ده دغونه وس، ځکه پر ده زنانه ډېره ګرانه وه. زه بیا پر الله ګران وم، ده ما ته تکلیف را ورساوی، الله تعالی بیا دی په څاپېړه ووایي، د الله څاپېړه دغومره غټه ده. لیکن په خدای قسم که ما شرا ورته کړې دی، په دماغ بیا راګرځولې، صرف پر ده زنانه ګرانه وله، او ما چې هغې ته تکلیف ورساوی، د ده څاپېړه مې وخوړل، د ده دغونه څاپېړه او زه بیا پر الله ګران وم چې ده ما ته تکلیف را ورسوی، الله دی په څاپېړه ووایي، الله بیا د الله څاپېړه دغونه درنه ده.